هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون څلور دېرشم لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو په افقي ډول د سلونو عددونو جمع کول دي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درس کې زده کوو چې سلونه عددونه یا هغه عددونه چې سلګون یا صدیان ولري څنګه یې په افقي ډول جمع کولای سو. راځئ چې یو مثال حل کړو. په دې مثال کې به موږ او تاسې 200 چې 2 سلونه لري او 300 چې 3 سلونه لري له یو بل سره جمع کړو. د جمع کولو طریقه یې ډېره اسانه ده. راکړل شوي عددونه به څنګ پر څنګ ولیکو او په منځ کې به یې د جمع نښه کښېږدو لکه څنګه چې تاسې پر سکرین وینئ. اوس به د لومړي عدد یویز د دوهم عدد له یویز سره جمع کړو. دلته موږ او تاسې 0 او 0 لرو. 0 او 0 چې جمع سي بیا یې هم حاصل هر وخت له 0 سره مساوي دي. اوس لسیز او لسیز رقمونه یې جمع کوو. دلته هم 0 لرو. 0 جمع 0 بیا هم په 0 سره مساوي کیږي. دا هم د حاصل په برخه کې لیکو. اوس نو سلیز مرتبه ته ورسېدلی دي. د لومړي عدد په سلیز خانه کې 2 او د دوهم عدد په سلیز خانه کې 3 لرو. که دواړه جمع کړو حاصل یې 5 کیږي. دا 5 هم د 2 نور صفرونو مخ ته لیکو چې د سوال جواب په لاس راځي او هغه 500 دی. ګرانو زده کوونکو دا چې تاسې خسته نسئ نو یوه ژوره ساه واخلئ او یو ګیلاس اوبه هم باید له ځان سره ولرئ چې د درس په منځ کې لږ لږ ورڅخه وڅښئ تر څو د بدن اکسیجن مو پوره سي او په ښه ډول زده کړه وکړئ. ګرانو زده کوونکو بیرته خپل درس ته راګرځو. اوس به یو بل مثال هم حل کړو. په دې مثال کې به موږ او تاسې 600 او 100 جمع کړو. د تیر مثال په څیر دا مثال هم په هغه طریقه حل کوو. عددونه به په افقي ډول په ترتیب سره ولیکو. یویز لسیز او سلیز مرتبې به یې جمع کړو او د سوال نتیجه به په لاس راوړو. راځئ چې جمع یې کړو. یویز او یویز خانو کې 0 لرو. حاصل یې هم 0 کیږي. لسیز او لسیز خانو کې هم 0 لرو. که جمع سي بیا یې هم حاصل 0 کیږي. اوس نو راځو سلیز خانو ته. د لومړي عدد په سلیز خانه کې 6 لرو. د دوهم عدد په سلیز خانه کې 1 لرو. د جمع حاصل یې 9 کیږي. دا هم د حاصل په برخه کې د نورو 2 صفرونو سره یو ځای لیکو. موږ او تاسې وینو چې د سوال حاصل له 900 سره مساوي دی او دا زموږ ستاسې د سوال جواب دی. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د داسې 3 رقمو عددونو جمع کول زده کړو چې یویز او لسیز رقمونه 0 وي. په مخه مو ښه.